پر ټولو غیب نه، په بعضو غیب. دا دوه توري بیان ده. د خدای جل جلاله څخه غیر په مخلوق کې که نبي دي که ولی دي که ملائکه ده، بل چا که علم درلودي پر غیب باندې، هغه دوه شرط دي. یو دا دی چې ذاتي نه دي، په خپل نه دي، الله جل جلاله یې ورکي. دې ته ویل کېږي علم الغیب عطایي. د الله تعالی علم ذاتي دی، د مخلوق علم عطایي دی. دا یو فرق. دویم فرق دا دی چې د مخلوق علم، مخلوق چې پر غیب علم پیدا کی چې الله تعالی یې ورکي، دا کلی نه دی، جزئی دی، پر ټول غیب نه دی، پر بعض غیب باندې. نو د الله تعالی علم کلی دی، د مخلوق علم جزئی دی. نو ګوري اوس زموږ اهل سنت والجماعت دا عقیده لرو. موږ د الله بالعقیب څخه غیر په مخلوق کې نبی ته، ولی ته، ملک ته، یو بل مقرب انسان ته کله کله پر غیب باندې علم الله تعالی ورکي. څنګه به وایو؟ کله کله پر غیب باندې علم الله تعالی ورکي. دې ته تعبیر د دې څه کېږي په علم الغیب جزئی عطایي سره. علم الغیب جزئی عطایي. جزئی معنا کله کله، عطایي معنا د الله تعالی د خوا ورکړي. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې انبیاء او اولیاء تستا د نبی معجزه ده کې پر غیب علم رالی، د ولی کرامت دی. اولیاء ته چې د غیب علم ستره کرامت دی، انبیاء ته چې غیب علم ستره سر په خلاص. د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې کله کله داسي. بالمقابل د اهل سنت والجماعت په مقابله کې دوی ډلې گمراهانی سوي دي. یو د زمانه مذبذب جلی دیوبندیان دی، یو د پنجاب بریلویان دي. پنځپیریان، وابیان، سلفیان دا ګره په دې مذبذب جلی دیوبندیان ورګړ دي، دا هغه سره یو دي. د پنجاب بریلویان وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته علم د غیب کلی دی، یعنی پر ټول شانو هر وخت نبی علیه السلام خبر دی. اوس چې موږ تاسو دلته ناست دي په داوم خبر دی، د هر یو په حال جلا جلا خبر دی، هر وخت په هر ځای کې خبر دی. دغه عقیده د گمراهی ده. د شریعت په دلایلو کې، په ادلو کې د شریعت یو دلیل د عقیدې لپاره بریلیان نه لري. موږ څه ویله؟ موږ کله کله انبیاء ته د غیب علم وي. څوک ورکوي؟ الله تعالی. دی څه وایي؟ دی وایي هر وخت نبی علیه السلام په غیب خبر دی. دا د څوک وایي؟ د پنجاب بریلویان. په مقابله کې بیا وابیانو، پنځپیریانو، مذبذب جلی دیوبندیان، هغه بیا څه وایي؟ هغه به وایي یو نبی ولی لا یو وخت په یوه مسئله کې لا په غیب علم نه لري. یوه نبی و یوه ولی ته لا هم نه علم غیب جزئی سته وایي نه کلي سته، هیڅ یې وایي نسته. هغه مطلقا انکار کوي. بریلویان بیا وایي ټول ورته سته. وابیان څه وایي؟ وایي ګر سره نسته، انبیاء او اولیاء ته علم د غیب نسته. بریلویان څه وایي؟ وایي ټول علم د غیب ورته سته. موږ څه وایو؟ افضل الامور اوسطها. موږ په د مابعد کې موږ وایو چې وروره انبیاء او اولیاء ته د غیب علم سته، خو ټول نه. نه داسې دي لکه بریلویان چې وایي ټول، نه داسې دي لکه مذبذب جلی دیوبندیان وابیان چې وایي چې ګسري کې نسته. موږ وایو سته، خو کله کله. څوک یې ورکوي؟ الله تعالی یې ورکوي. د دې تعبیر به څه کېږي؟ علم غیب جزئی عطایي. ګوره، جزئی معنا کله کله، کلي نه دي. عطایي معنا د الله تعالی د خوا څخه دي. اوس وابیانو یا جلی دیوبندیان وایي دا شرک دی. ورته شرک چی شته وایي؟ د دې څه پوښتنه وکړه. ورته تی شرک راوښیه، شرک چی شته وایي؟ موږ شرک نه پېژنو. دوی به درته وایي شرک دا ته ویل کېږي چې د الله تعالی سره په ذات یا په صفت کې یو څوک شریک وګرځوي. شرک خو د هغه معنا د دې درته را روان دی کتاب. یو څوک د الله تعالی په ذات کې د خدای سره شریک یا په صفاتو کې. ورته وایي علم غیب جزئی عطایي ده، د الله صفت دی. چې وویله چې وایي کې دي نو په کافر سو د اسلام. ولی چې جزئی عطایي د الله صفت کې د دې خدا معنا چې خدای په ګردو غیب نه دی خبر، په بازو خبر. او د دې خدا معنا چې الله تعالی په غیب چې خبر دی، خپل ځان نه دی خبر، بل چا ورشولی دی. ولی عطایي خدا معنا چې بل ورشولی دی. جزئی دا معنا چې بعضی نو که سړی وایي چې الله تعالی ته بل چا د غیب علم ورکړی دی، دا خو کافر دی. که سړی وایي چې الله تعالی په بعضو شانو خبر دی، په ټول نه دی خبر، دام کافر. او که دی وایي چې یا علم غیب جزئی عطایي د الله صفت نه دی، الله تعالی صفت علم غیب کلی ذاتی دی، ټول د ذات خپل خبر. نور ته چې د الله صفت نه دی ته به ولې وایي چې مشرک